کړه خو زه بل د خولې خبر شوی یم د دوی کرنه دوی کلي کې یو هلک دا وایي کواښ یې راغلی وله مېلمنه د دې هلک کواښ یې ده خو دومره ګیره یم ده کواښ یې د هلک راجګ شوی ده د خپل زوی کومه څپړناخ یې ویلی یو وار یې ویلی دا نه یې ورته دا ولې وایي ځوانې مارکس یې بیا ویلی دا ولې وایي کونې ډمه دا زوم ته وایي هغه وایي ورته کښېنه دا دوه تاره ګیرې ده په غېړو خو زوی ده تا څه کوې او کواښ یې ته دا دوه تاره ګیره ده په غېړو دپاره خبره بارشي کې د کاري خو مېلمنه هلته غلې کېده دا ما نه بل چا واورېده مقدو داسې ویلې حاجي جومات کې کاګلم ساتلم سره اچولی درمه لکه چې پراټه خوړه که چای کاګلم کا اوس خو شروع سره څه خیلې کوي هغه یو رقم ډولچې نه وې چې هغه د هغه جوړې وې د څه شي وې رابړ به وې رابړه دومره به جګه سو ډېره خوښ کوم خو چې یو د ده له لاره یوه درمان یې ورته ویلو نو دومره برېتې دي دا کاریګر و یو امان خان یې ورته ویلې وریاخېلو خو دا داسې خوښ کړو چې له حده اضافه دی لیدلی و او هغه څلورم د موږ اجمېرولی ورسره نه کړو نه اجمېرولی پاس و که هغه ورسره ناست حاجي ادم خو وکړې خو پاس پنځه شپږ نفره پاس ولاړ یو ذاتي ما دی صحیح کړه اوس د بیخ کې ناست یو دومره پراټه په خوله کې خو دا بوشکه ده چې سمه توله کړم چې دی پې ونه لګېږي دا مانجوله توکل په خدای خو دوی منځ کې مراد چې مور چی باندې ناست خو د هغې مې داسې سمه توله کړه دا بوشکه په خاټو نه څه داسې چې سپنمې ورشه سمه ډکه خو چې کې ورخوشې مې کړه چې د درمان په برېتو خو تېره شوه له ځان سره واخېستې په دې مځکه بیا د دوی له سره جګه شوه بیا راولي بار د جومات با مې ډېر جګ و زه خو هلته څملاستم دا ملګرو هم نه یې لیدلی خو دوی چې سره منډې کړې ملازم هم که چکې ټول منډې وکړي خو دا ول هغه نور داسې ور ولاړ ده خو دوی سره منډې کړې زه د امان خان خو داسې وکتل ادرمان هم لږ بغوسه سو ذاتي حاجاده هم مې چې سړیتوب خو ولاکه دا کار یې سړی خو پرېښتو به در اخیستي در اچولي موږ خو نه د جومات کار د ملایکې د کومک دا خبره سره اواره سوه دوی بېرته په چي کېناسته خټې مټې پاکې کړې اوس پاس یو زه یې غوتم چې دا تا ور واچول هغه ماته وایي هغه دغه ته زه خو چا نه یم دلی نو دې کې د دې د تره زوی د دې ته ډېر خوند یې ټوکې ورکړ غپار جنګ خو خلاص اوس به دې بلۍ داسې ورڅملې داسې ور وکسي شګه واخلي داسې ور وسړي امان خان پې راکتل په مور یې باندې د ده د پلار راره و ورته دغه څخه خلک بیا جنګ کوي چې ټیټ مدستار خان او زرملوک له موږ سره پاس د بدرو یې نیولی چې لرې ګام په امان خان ګام پې وراچوم لرې تا کوسته ښځه دې ور پاس ګواګي ذاتي والا انګولو چې شازده خانه که زه ورکاته سوم اجمېرل ته مال دا ونیسل بیا ځان وانه چوي د باندې ما امان خان له کور سره ونیمه ګرمان چوک ته ورسوم چې هلته هم مې چې دغه چې نه دومره به دا ټول کلي سترګې نه ټکېږي د دې خرکوس د تیم غفار هم سره بېزاته کښې اوس له هغه ټوکه تېره سولې تا اوس کار